پښتنو سره د پاکستان د پوځ د ظلم اخیری حد پښتونخوا جانې خېلو کې سره روان دي. سلام ستړي مشئ. شاوخوا شپږ ویشت ورځې وړاندې پاکستاني پوځیانو د پښتونخوا له جانې خېلو سیمې 4 نوي زلمي هلکان له ځان سره بیولي وو چې مړي بیا 20 ورځې وروسته په یوه خوړ کې پیدا شول چې اوس د پاکستاني پوځ لخوا د ماشومانو د شهیدانولو له کبله پراخ لاریونونه پیل شوي. د جانې خېلو قومي مشران وایي دوی به تر هغې دغه جسدونه خاورو ته ونه سپاري چې د دوی غوښتنې نه وي منل شوې. دوی د ښکېلو پوځیانو ولني اعدام غواړي که څه هم د لاریون 7 ورځې پوره شوې، خو دا چې پاکستاني پوځ د موضوع په اړه سر خلاص نه کړ. د خلکو لاریون لا هم دوام لري او ویل کېږي لاریونوال له دغه جسدونو سره د اسلام آباد په طرف ځي. په دې لاریون کې خلک د پوځ خلاف د مرګ شعارونه ورکوي او د عدالت غوښتنه کوي. دوی وایي د پاکستان د پوځ وحشت اوج ته رسېدلی او نورې پر وړاندې چوپ نه پاتې کېږي او تر هغو پورې به د پوځ خلاف مبارزه کوي چې د دوی وژل او ځورول بس نشي. خو که بیا یې هم ظلمونو ته دوام ورکړ دا به د پوځ په زوال تمامه شي. د پاکستان پوځ پر پښتنو او بلوڅانو رڼا ورځ تیاره ګرځولې او له دوی سره یې په هېڅ راز ظلم صرفه نه ده کړې. بلوڅ ملتپال بیا تر پښتنو په مبارزه کې یو څه تکړه دي او وخت نا وخت پر پاکستاني پوځیانو مرګوني بریدونه هم کوي چې درنه مرګ ژوبله له ځانه سره لري. په هر حال اوسنی لاریون د یو ملي قیام د بدلېدو په حال کې دی. معلومات دا دي چې اسلام آباد کې به له نورو ځایونو پښتانه هم له دغه لاریونوالو سره یو ځای شي. په هر حال تاسو د پاکستاني پوځیانو د دغه ظلم او وحشت په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم په لیو بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.